د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی. په خپل کړي پیغام کې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته ویلي چې مونږ له تاسو سره ولاړ یو. د پاکستان پر وړاندې چې هر اقدام کوئ نو مونږ در سره اوږه په اوږه ولاړ یو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني پیغام استولی. په خپل کړي پیغام کې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته ویلي چې مونږ تاسو سره اوږه پر اوږه ولاړ یو. د پاکستان پر وړاندې چې هر ډول اقدام کوئ نو مونږ در سره ژمن یو. د پاکستان بریدونه باید بې ځوابه پاتې نشي. پاکستان ته باید داسې ځواب ورکړو چې بیا په خپل کړي بریدونو باندې پښیمانه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د هغه تېرې شپې برید چې د پاکستان له لورې پر افغانستان بهسودو سیمو کې شوی و، د هغه کسانو سره خواخوږي وښوده چې د کور 18 کسان یې وژل شوي وو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.